لنډه کیسه. کامیابه مینه. یو هلک و چې د یوې نجلۍ سره یې ډېره زیاته مینه درلوده. بالاخره د وخت په تېرېدو سره یې تصمیم ونیوه چې ورسره کوژده وکړي، خو ځان سره یې وویل باید لومړی د خپلوانو څخه پوښتنه وکړم چې دا څنګه ده، ځکه زما د ژوند مسله ده. نو هلک د پوښتنې په پیل کولو شروع وکړه، خو ډېر غمګین او خفه شو ځکه ټولو ورته ویل چې هغه سمه نجلۍ نه ده، ژوند به دې خراب شي. ډېر عیبونه یې پکې پیدا کړه. هلک ډېر زیات خفه شو، ځان سره ډېر فکر وکړ. آخر یې تصمیم ونیوه چې نکاح ورسره ونه کړي او خپل د کلونو مینې نه تیر شي. څو کلونه تیر شو، هلک همداسې خفه ناست و. یو سپین ږیری سړی یې خواته تېرېده چې سترګې یې په هلک ولګېدې چې ډېر سخت غمګین دی. پوښتنه یې ترې وکړه ولې دومره خفه یې؟ هلک خپله ټوله کیسه ورته وکړه. سپین ږیري خپل سر وښوراوه، ویې ویل ډېر کلونه تیر شوي، اوس به هغه نجلۍ هم واده شوي او داسې به ژوند په تیارو کې تېروي. زه 2 لورګانې لرم، هر یوه چې دې خوښه شوه هغې سره واده یا نکاح وکړه، خو د دې نه مخکې باید د خلکو نه زما د لورګانو په اړه پوښتنه وکړي چې څنګه دي. هلک وویل سمه ده. نو بیا یې د خلکو نه د نجلۍ په هکله پوښتنه کول پیل کړل. خلکو وویل چې نه، دوی بد دي، نه ښایست پکې شته او نه هم اخلاق. هلک بیا نا امیده شو. څو ورځې وروسته سپین ږیري سړي هلک خپل کور ته میلمه کړ. کله چې هلک ډوډۍ وخوړه نو ویې ویل چې لورګانې دې نه ښکاري. سپین ږیري سړي وخندل، ویې ویل زه هیڅ لور نه لرم. خلکو خبرې داسې دي چې څوک یې لیدلی نه وي په اړه یې قضاوت کوي، هر چا پسې د دروغو خبرې کوي. حال دا چې زه هیڅ لور لرم نه، خو تا ته یې دومره خبرې کړې وي. هلک په سترګو کې اوښکې راډنډ شوې. ویل یې ما مې د خلکو د خبرو لپاره خپله مینه د لاسه ورکړه. سپین ږیري سړي وویل که یې مینه د زړه نه کړې وه نو اوس به هم ستا په انتظار وي. هلک د دې خبرو په اورېدو سره ژر پاڅېده او هغه ښار ته ولاړ چېرته چې نجلۍ اوسېده. چې هلک ورغی نجلۍ ولیده او ورته یې وویل ما وبخه، زه د خلکو خبرو ړوند کړی وم. نجلۍ سترګو کې اوښکې راغلې. ویې ویل ومې بخلې ځکه چې زما مینه د زړه نه وه. ما ستا عیبونه ونه لټول، زه پوهېدم ته به یوه ورځ ضرور راځې. زما په خپله مینه دومره باور و او چیرته چې مینه د زړه نه وشي هلته انسان بیا د بل چا نه د هغه د ښایست په اړه او د هغه انسان په اړه پوښتنه نه کوي. بخلی مې ځکه تا هم تر اوسه بل څوک خپل نه کړه او بخم دې، خو په یو شرط سره چې نکاح به کوو. هلک وویل بس همدا مې لوی ارمان دی. نوټ: نو خبره مې دا کوله چې څه مو چې لیدلي نه وي باور پرې مه کوئ. یو ځل ځان سره سوچ وکړئ او بیا پرېکړه وکړئ. که مو خوښه شوي وي دا ویډیو در سره شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو اورېدلو لپاره زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا ویډیو لازمي شیر کړئ تر څو نور ملګري مو هم ورڅخه عبرت واخلي. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو دغه زموږ د نن ورځې کیسه چې ما سید بریس سادات تاسو ته وړاندې کړه، تر څو پورې چې زه د بلې کیسې سره ستاسې درانه حضور ته راځم تر هغې پورې مو په ښاد آباد او لوی رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.